د کهانې شروعات د یو جیک نومې هلک نه کیږي چې له معمول مطابق هغه ناوخته راپاسي او په سترګو مګلو سره بهر ته وځي. خو دې عجیبه شور اوري او د مخامخ بلډینګ نه یو سړی رادانګي او خودکشي کوي او د یو آرمي هلیکاپټر یو بلډینګ سره جنګیږي. هغه په حیرانتیا سره کته ګوري خو کته خلک د یو بل نه منډې وخي، هر طرف ته چغې سوري وي او په دې کې د هغه ښځه هم شامله وي. او د دې نه پس هغه نور هم یو خطرناکه واقعه ویني چې د ښځه او یو سړی په شریکه باندې یو بوډا سړی باندې حمله کوي او په هغه باندې چکونه لګوي او غوښه ترې نه راکټ کوي. دې سره جیک ډیر زیات ویریږي او دن نشي او په دې کې په وینو کې لت پت د هغه ګاونډی د کور ته راځي او د وایي چې بهر دنیا ټوله لیونې شوې ده او په هغې کې د ښځه هم شامله ده. د دې د وجې ما ته ستا په کور کې پناه پکار ده. جیک په ده باندې شکي شي او فوراً چاړه راواخلي او په دې کې ټي وي باندې یو خبر چلیږي چې د دنیا لس کم سل فیصده خلک د زومبي وایرس په قابو کې راغلي او په دې کې مبتلا خلک لږ وخت پس خپل احساسات وبېلي او بیا نه په خندا پوهیږي او نه په ژړا او یو جمدې مړی ته جوړ شي. د ګاونډي په سترګو کې وینه راځي او مخ یې چیچړیږي او تورېږي او جیک هغه ته د بهر ووتو دپاره وایي او څنګه چې هغه بهر ته وځي لږ ساعت پس د هغه چغې راځي او هغه د نور زومبي خوراک جوړ شي. او کله چې جیک دا هر څه په خپلو سترګو ویني هغه د خپل ځان د حفاظت دپاره د دروازې مخې ته فرج ږدي او د کړکۍ شیشې هم پټوي ولې چې هغه د زومبي نه خپل ځان وساتلی شي. هغه د کمرې په منځ کې خپل بیډ ایږدي ولې چې هغه په ور او په کړکۍ دواړه باندې نظر وساتلی شي. وخت سره سره د ګرځېدو او د چغو سورو نه هغه ډیر زیات تنګ شي. یوه شپه چې هغه ملاس وي د غسلخانې نه عجیبه اوازونه راځي. هغه ځان سره یو مضبوط بیډ اخلي او په قلاره سره غسلخانې ته ورځي او ناڅاپه یوه ښځه د هوا په سوري کې لاندې راپرېوځي. جیک پټیږي او صحیح وخت باندې په هغې ښځې باندې د شاته نه حمله کوي او مړه کوي او د هغې لاش د کړکۍ په ذریعې سره د بلډینګ نه لاندې غورځوي. اوس د سره اوبه هم په ختمېدو وي او خوراک سامان هم او جیک مکمل په ټینشن کې وي ولې چې د هغه ژوند اوس د یو کمرې پورې محدود شوی و او د خپل ځان د مشغولتیا دپاره هغه څه زاړه میسیجونه ګوري او په دې کې چې کله هغه د خپلې مور وایس میسیج اوري په هغې کې چغې سورې او تکلیف او د هغې اخري ساګانې وي. اوس د هغه مور او پلار دواړه په زومبي کې بدل شوي. د دې په اورېدو سره جیک دننه نه مات شي او د غصې نه په کمره کې سامان ماتول شروع کی او بیا هغه هم په دې غصې کې یو پړی تیاروي ولې چې هغه خودکشي کول غواړي. هغه پړی ډیر مضبوط نه وي او څنګه چې هغه د کرسۍ نه ځان دې خوا کوي خو په دې کې هغه ته په مخامخ بلډینګ کې یو جمدې انسان ښکاره شي صحیح سلامت. دا یو جنۍ وي او دا بچوي وي او دې سره جیک ته یو نوی امید میلو شي. د دې جنۍ نوم بیلا وي. د دې په لیدو سره جیک فوراً په پاڼه باندې خط لیکي او بیا هغې ته یې ښایي. اوس د دواړو په منځ کې د کاغذ په ذریعې سره رابطه کیږي چې هغه ورته لیکي چې زه هم چې د 15 ورځو داسې ګیره یم او اوبه راسره ختمې شوي او جیک د شپې د باران نه فایده اخلي او بوتل یې ډکوي او بیا یې بیلا ته د یو پړي په ذریعې سره رسوي چې کم هغه ته د سامان د ښکار په وخت کې میلو شوی و ولې چې هغه به د شپې په دوران کې د نورو کورونو نه د سامان ښکار کو. خو د بوتلو د اوازونو د وجې د یو پین شرټ والا زومبي دوی ته پام کیږي او هغه په بیلا پسې ور روان شي او کله چې جیک د ویني د پام د بدلولو دپاره هغه د شیشې په یو بوتل باندې ولي. اوس زومبي بیلا پریدي او جیک پسې ور روان شي او په دې کې څه زومبیز د ور د کولاولو کوششونه سټارټ کړي او په دې کې هغه ور کلک نیولي وي او هغه زومبي ورپسې هم راوخیږي خو جیک په موقع باندې هغه باندې د بیډ په ذریعې سره وار کوي او مړ کوي. وخت سره سره اوس د هغوی د دواړو د رابطې ذریعه واګي ټوکیز وي چې کوم جیک ته د یو ګاونډي د کور نه میلو شوي. اوس هغوی دواړه خبرې کولی شي او یو بل سره هر خبر شریکولی شي خو حقیقت دا وي چې اوس هغوی سره لږ خوراک پاتې وي او د خوراک په تلاش کې جیک د پایپ په ذریعې سره په یو بلې کمرې کې داخلیږي چې په هغې کې یو ټیک ټاک صحیح سلامت بوډا سړی اوسیږي خو د هغه ښځه هم د یو زومبي وایرس ښکار شوي او هغه ځان سره ساتلي. دا ښځې به بل څه نه خوړل د دې د وجې هغه بوډا سړی د خپلې ښځې د خوراک دپاره په جیک باندې د شا طرف نه یو وار کوي او جیک بې هوشه کوي او کله چې هغه
هغه په هوش کې راشي هغه خپل ځان تړلی شوی مونی او د خپل ځان د خلاصولو ډیر کوششونه وکړي خو ناکام شي. خو په دې کې هغه د بیل اواز اوري او په هغه کې حوصله پیدا کیږي او دې سره هغه خپل ځان خلاصوي او الټا هغه بوډا سړی د خپل خزي د خوراک کوي او په تادې سره دوانه کور ته منډه وخی ولې چې زومبیګان دوی پسې شوي وي او جیک په ډیر بهادرۍ سره د زومبیز مقابله کوي او دوانه په ډیره مشکله سره دوباره دروازه بندوي. اوس هغوی ته دا پته ولګي چې دنیا کې نور څه هم نه دی پاتې او د دنیا ټول انسانان ختم شوي. اوس هغه دوانه په دې دنیا کې پاتې شوي او هغه د دې دنیا اخیری امید وي. تاسو ته کہانی څنګه ولګېده ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره. مال راکړئ اجازت. بای بای.